سلام او ستړي مشئ انعکاس نیوز ته ښه راغلاست. اوس هم یو مهم او لنډ خبره. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د راکټ یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اطلاعات و کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي چې دغه پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې د یادې ولسوالۍ د کمپ په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې ماشومانو د راکټ پر یوې زړې مرمۍ لوبې کولې. د معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې د یوې نجلۍ په ګډون 15 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ده وویل چې چاودنه کې یو هلک او یوه نجلۍ ټپیان شوي هم دي. ریاض وایي چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په هلمند کې له دې مخکې هم په ورته چاودنو کې خلکو په تیره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې 2 ورځې مخکې په تایکندي کې هم د هوان سر ګلولې په چاودنه کې یو 12 کلن ماشوم مړ شوی و. که خبره درته نوی وه ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.